داسې یو روایت راوله چې هلته لیکلي چې عایشه توبه خدایه زناکاره ده. زه ځای پر ځای سنی بسم. الله اکبر. و راوله باید چې اصلي کتاب دا مقاله او دا شیان ما پورته کوه. وګ پستر په دا اوس درته خیم دا اوس صبر. دا د یو کتاب مسلمانانو دی اوس هغه 1200 کاله مخکې کتاب ورته اخلم. مسلمانانو وګسي دا تر ټولو دي د هغه تفسیر ده، تفسیر القمی. لیک په بخانه سره معلوم شو درته تفسیر القمی. بخاری سبخال سورة التحریم کې سورة التحریم دوم جلده 300 صفحه ده. دا تفسیر دا شیخ القمی عباس القمی دا دیتا په 3م قرن هجری کې تیر شوی ده. 3م قرن موږ تاسو اوس 15م قرن پر کېږي، یعنی په 14 قرن کې یو. هغه په 3م قرن کې خو اوس وګسه دای په دې خپل کتاب کې څوای مسلمانانو وګسي وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فقال ديتوي وي والله قسم أخلي ويلدينا مراد فخانتاهما إلا الفاحشة، لدي خيانتنا مراد إلا الفاحشة. دا فاحشة شيدا ولا يقيمن الحد على فلانة كراسي دي موږ مهدي وای راسي وای حد بجاري کوي على فلانة نه مراد څوک د پکینایو کې دلته خبره کوي عائشه رضی الله عنها ده. فيما اتت في طريق البصره سکره دا وای بصری تراغله وكان فلان يحبها دلته بیا طلحه رضی الله عنه خي پکینایي کې دا خبره کړې ده. الا الفاحشه دی فاحشه دی پاره څه شي ده حد ده. دی تا لوی مفسر امام دی وای ولا يقيمن الحد على فلانه، حد به ور باندې جاری کوي. حد په چی کې جاری کیږي؟ په زنا کې جاری کیږي که په نور شانو کې جاری کیږي. اوس راځه دغه خبره دی تعالی نور علماء په تفصیل درته وخیم. دا دی 1200 کاله مخکې عالم ده، دا دی 1200 کاله مخکې مفسر دی اوس ویل. اوس راځه یو زیت مسلمانانو عباس جانویل سماته دا وخه 1200 کاله مخکې می ورته وخودله دا خبره. اوس راځو دی تا بل کتاب ته یو دقیقه سي خدر تواضح سي یو دقیقه خدر تواضح سي. په امدغه کتاب کې سي دی تا آیت الله ده. آیت الله په معنا خو پوهیږي دی الله لوی نخه. العلامه المحقق الشيخ محمد جميل حمود العاملي دای مسلمانانو په دې کتاب کې دغه د دوی د 1200 کاله مخکې د عالم خبره راته تفسیروي. مسلمانانو راسي بارك الله فيكم دا څونه رانه یو دقیقه تاسو راسي ټول مؤمنانو مسلمانانو خراته غوښسي د دې کتاب وګوره. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين فقال والله تفسير القمي مخکې مې درته ښکاره کړل. تفسير القمي سوي وي والله قسم په الله په خانتهما الا الفاحشه. وسراسه څه شي د فاحشه؟ وسوګور ولا يقيمن الحد على فلانه اي عائشه. ویني دې بسره کینه ویني استغفر الله. مهدي سراسي عائشه باندې به حد قائمه ولا قبر برباسي. فيما اتت في طريق البصره وكان فلان اي طلحه يحبها. وسدالان دي پسرازه وسيو خبره وسوغره الخبر واضح الدلاله على صدور الفاحشه من عائشه وحفصه على وجه الخصوص. دا فاحشه وسوغره لاندي وغره دلته بل قول امرأ اخلي سبال التصريح بنفاق عائشه وحفصه وكفرهما. دلته وي دي دواړه کافری وي. خاوس لاندې ته دلته راسه لاندې راسه دي زړه سره سم دي سر خلاص. فضرب المثل بمريم عليها السلام انما هو تعريض بزوجتي النبي
د دې دپاره د دې مثال راوړی دی چې د نبي علیه السلام دوه بیبیانې اللتین هغه دوه لم تحصنا فرجیهما عن الحرام چې دې دواړو خپلې شرمګاوې له زنا ونه وې ساتلي فرجیهما فرج خو به پېژنې عباس جانه اوس وګوره استغفر الله دې ځای ته وګوره قبل و بعد شهادت رسول الله د نبی علیه السلام په ژوند کې هم خپلې شرمګاوې نه ساتلې له زنا نه او د نبی علیه السلام له وفات نه هم وایي دا خبرې نه ساتلې ځانونه یې نه ساتل له زنا نه لاندې اوس وګوره وایي وهذا الخبر متصل بالسند الذي ذكره القمي دا وایي بالکل د متصل سند سره قمي اول کتاب چې مې درته ښکاره کړه 1200 کاله مخکې وهو ثقه الامين باتفاق العلماء الاماميه دا وایي ثقم د قمي امینم ده د 12 امامه و په نسبت باندې دا وایي ثقه او امین ده داسې کومه خبره وایي راوړې ده چې عایشه رضی الله عنها العیاذ بالله فاحشه او زناکاره وه اوس که بل کتاب پسې درته ښیه له امام نه دې درته ښیه چې عایشه رضی الله عنها پیسې راجمع کولې په زنا باندې العیاذ بالله نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد قاری صاحب دا 1200 کاله مو 1200 کاله مخکې و که نه هغه یو دی دا 1200 کالو نه زیات دا د دې قمي شیخ القمي دا د دې د ټولو د محدثینو استاد پاتې سوی ده د کلیني د ټولو استاد راځه اوس نو د رب په خاطر باندې د اهل بیتو په خاطر چې د کومه وعده کړې وه ده او الى یوم القیامه درته چیلنج ده دا خبره د کړي دروغجنه ثابته کړه زه در سره شی کېږم لیکن اوس د کومه وعده کړې وایه د امام علي په خاطر باندې وایه کلمه د شهادت وایه ریله کړه مایک ته ورور بس مایک دی خلاص کړه بند دی وای لایف می بند لای به خود بنديږي اوس به خود لای بنديږي مایک دیم خلاص ټول شي دی خلاص لایف روغ دی قاری صاحب لایف روغ ده اوکې دی قاری صاحب کله چې خو دې وکړې د ټولو شویه رنګه دې بده کړه پسې او د سیګنل هم دا نه چې هغه رډ نشان پرې راغلی سیګنل یې خراب دي نه اکاونټ هم صحیح دی والا پر تاسو باندې شرم ویل چې داسې مودراتور لري شه پر تاسو بیخي شرم دی بیخي د بې غیرتي ځای دی دلته څنګه خیر دا اوله پلا چې دغه مایک بند کړله تر اوسه باندې بند و بیا هغه ستا مودراتور وای دلته ستا مایک هم میلا دی ګرده شیان هم میلا دی مایک بنده خپل یا یو طرفه خبرې کوي تاسو یو طرفه خبرې کوي نه فهم مایک دی خلاص و دي ته په انټرنیټ کې بس ستونزه و نه یا ما په انټرنیټ کې نه و دلته نوشته و چې مودراتور بند کړی ده دلته خو ما ته معلومیږي بیا قسم ورکړه چې بند کړی وکړه او بیا ستاسو په کتاب دغه اوله چې راله هغه دوه ښځه خو د پیغمبران و د حضرت نوح او حضرت لوط پیغمبران د هغه په آیات قرآن شریف کې سته بیا د تفسیر چې راغلی دی هغه فاحشه لا تکون فاحشه یا عایشه لا تکون فاحشه ستاسو په کتابو کې راغلی دی دا زناکار نه ده راغلی په دې کې دلته قصاص یوازې د دغه دپاره حد جاري کېږي یوازې د زنا دپاره جاري کېږي ستاسو په مذهب کې آیا نو یو څوک چې کنځله وکړي دلته ته ووایه یوازې ستاسو په مذهب کې د حد په دغه کې جاري کېږي یا هغه یوازې فحاش نه و ودرې چې دلته ووایم او انسانه هغه درته وایي فرج له حرام و نسب هغه د پیغمبران دغه وایي لوط نوح یې ویله هغه چې زناکاره و خو لوط عایشه و حفصه خو یې او خدای دې غر کړه هغه تفسیر راوله لاندې امام جعفر صادق نظریه ولې تا رانوستله هلته لاندې نوشته وقاله امام جعفر صادق تاسې مسلمانانو وګوري خو دلته لاندې هلته نوشته و ولې داسې کوئ تاسې وګوري مسلمانانو دې ځای ته غوږ سي
تاسې دې ځای ته وګوره تاسې دغه ځای ته وګورئ وای فضرب المثل بمريم راس اکشت هلته قال جعفر صادق استاذ صبر وکړه فضرب المثل بمريم عليها السلام انما هو تعريض بزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم وای د مریم علیه السلام مثال دی د نبی علیه السلام د دوه ښځو دپاره د دې دپاره ویلی ده اللتین هغه دوه ښځې لم تحصنا فرجیهما هغه دوه ښځه څوک وه په دغه مطلب کې هغه دوه ښځه څوک وه دلته په خو دغه د تا خپله ووایه مثال د هغه دوه پیغمبران دي چې لوط و نوح دي دا څوک ده او خدای ته بیا یو صفحه به مخته راځې بیا وایي دغه دوه دی دغه ځایه مې درته را شروع کړې ده د الله بنده له دغه ځایه کې تا په سترګو د خدای جل وعلا تا ته هدایت نصیب کړي له څومې صفحې نه را شروع کېږي چې د عائشې رضی الله عنها د حفصې توهین کوي 90 صفحې نه وګوره وأن مسألة بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بتلك الدرجة التي يتوهمها المسلمون اليوم وای د نبی علیه السلام د بیبیانو پاکي وای په دې شکل نه داسې مسلمانان وای بل عکس وای عکس ده هو صحيح وای دا ده ان عائشه البطله الكبيره في ترويج سيناريو دعاره دی وای رنډي خانه چلوله مردګاو خانه وای چلوله وصدور الفاحشه خپل وای فحاشي کوله ورنډي خانه کې څه شي کیږي رنډي خانه په دې معنا ده چې خود په تاریخ کې ووایه په د تشیع په تاریخ کې د تسنن په تاریخ کې یو ځای ووایه چې په اسلام کې د رنډي خانه وه ولې درواغ وایست دا رنډي خانه په دې معنا چې رضای کبیر جوړ کړی وه او د زنديق زو د ملا دفاع دې مکه او د پیغمبر دفاع دې وکړه خپل د عقیده دفاع کوم او د مشرک زمانو او د کافر زمانو او د هلته د رضای کبیر تاسو د پیغمبر دفاع نسی کولای ای د مجوس اولاده او د يهودي زمانو د يهودي زو دلته په ښکارا درته ویلې د سیده وای د خانه اوس احترام درلوده بل پلاک اشکنزل وکړه لازم اشکنزل کوم اوس درته وایم وی د مجوسي زو یاس د مجوسي زمانو د پیغمبر دفاع مو وکړه د مجوس زمانو د محمد رسول الله دفاع نه کوي دلته په ښکارا درته وایي خوي وتماما كأبيها وس دي زي توغوريا دلتا تصور تواي دلتا ثم ضرب الله فيهما أي عائشة وحفصة لان دي وغوري قسم خوري زنا تشير وولد را زدي كابير زمانو زدي كابير زدي مجوس زمانو دي ملعون زمانو دلتا تقيكوي بو خداي قسم يغوريا ولا يقيمن الحد على فلانه حد به ورباندې جاری کوي دا حد عائشه رضی الله عنها قبر راباسي دا کدي زنا حد ورباندې جاری کوي کدي بل یعنی لا قبر راباسي دا د تاسو يهودي مهدي دا دولسم مجوسي امام سيموراسي عائشه رضی الله عنها بل قبر راباسي وسو ګوره دلته په صراحت سره وای الخبر واضح الدلاله على صدور الفاحشه من عائشه وحفصه د دوی دواړو بلکې دلته بیا لاندې ورته وګوري لاندې وای بل التصريح دلته خو فاحشه بنفاق عائشه وحفصه وكفرهما ادي زنديق زمانو دا تخو وسواي سنا لدينا فاحشه بلم لدينا څه شي مراد ده لدينا څه شي حفصه وعائشه کافری وي منافقي وي لدينا څه مراد دي دلته راځي دا 15 ورځې تقیراس وس په دې پوسو چې غول خو می خوړل د سيزور سره مسلمانېګه مشیتو پرېږدم چې 12 کاله مخکې مل کتاب ورته ثابت کړله رغل په څه شي شروع کړو ویلای نه لدی فحاشینه د تا عالم به دا ویلو چې لدی فحاشینه دا فحاشینه د مراد دا د تا محقق عالم د خپل وایسه عائشه او حفصه رضوان الله عليهم اجمعين لدينا شرمګاوي اے دی الله بندا دومره دي زناور زامن دي تاسو وګوري استغفر الله ولم تحصنا فرجيهما عن الحرام خپل شرمګاوي ولا حرامونه ساتلي هو دي زنديق زمانو تاسو به هم رضی لما سره تقیه کوي هو دي مجوس زمانو تبي هم رضی لما هغه درته وایي په صراحت سره وای د نبی علی السلام دوه خزو چې د نبی علی السلام په ځوان او له شهادت نو ورسته وای
خپل شرمګاوي وینا ساتلې. استغفر الله. شرمګاوي درته خي کله چې په دې پوسو چې کافر ثابت کړم د ما مذهب راته دړي وړي کړل 1200 کاله مخکې مې د کتاب ګوري مسلمانانو درته خو د تفسیر القمی هغه وایي والله لدی خیانت نه مراد څه شي ده؟ فحاشي د څه شي کړی ده؟ په کنځله باندې په اسلام کې حد شته؟ نه. په کنځلې کولو په اسلام کې حد شته مسلمانانو؟ نه قاری صاحب نشته. هلته خو چې توایس نبي علیه السلام ورته وایي لا تكون الفاحشه یعنی لغنه مراد یعنی تیزی کنځلې یا بدی خبرې دي. د تا مهدي سي راسي د کنځلو په خاطر به عائشه رضی الله عنها قبر را باسي. ای دي زنديق زمانو تاسې هغه کافر یاستئ نه رسول الله منئ نه قرآن منئ نه دین منئ نه خپل کتاب منئ. دا اوس دومره لوی د کافر زوی دلته ماته څه وایي؟ نه له دې نه مراد بل شی ده. د تا دغه محقق علما نه پوهېدل دا مفسرین دي نه پوهېدل هغه په ښکاره درته ویلي دي چې عایشې العیاذ بالله خپله شرمګاله له زنا له حرام ونه ساتله. ته دلته ماته راځې چې له دې نه بل څه مراد دي؟ بل کتاب پسې درته وښیم. بل کتاب یو دقیقه صبر وکړي. دا ناشب دا خپل کفرم کوي خپل کافرم یو په کفر د ټینګ پسې ولاړ یې دا به د مسلمانانو ته پسې خیمه کده د فاحشه کې تعویل کوي خدا کافر لفظ چې ورسره لیکل شوی دی سره بس کوي او خدام دغه زه ورته وایم غنم کفر هغه کفر مراد نه ده کوم سي دا وای کافره او دا څه شي؟ الله اکبر استغفر الله العظیم. الله بنده یو خبره تخکاری بل ته نه ښکاری په سترګو ډون دي تر اوسه پورې په دې پوه نه شو چې هغه ورځ هغه کار شي کفر او شرک چې خلای سوی د قسم په الله ته د دا درې ورځې ډیره تقیه کوله د به ویسو ته د رزق کېدای د مسلمانان خطا کړم تقیه ور سره وکړم چې دغه ده او هغه ده لیکن نم سي میکاله څه ویل په اوله سر کې دا دومره خائنین دي مسلمانېږم دا د موسی علیه السلام هغه بني اسرائیل او کفارو نم بتر دي چې هغه خوندر عبادت کول ځکه هغوی چې کله عذاب ور باندې راغلل بیا ایمان راوړل په دروغو باندې دا د زنديق زمن په دروغو ایمان نه راوړي دا اوس ګوري وای ځکه د داره ته ثابت کړ 1200 کال مخکې زوی د خپل شی تو پرېږدم چې کله می ثابت کړ څه شي یو ورخ په دروغو د موږ په اډمینانو تور ولګول وای د موږ مې کو نه را بند کړي او مې کې قسم په خدای د خلاص ښه اوس راځه یو دقیقه 40 دینارا. مرتضی حسین مهربانی تاسو ما اخلاص کی توګه دا سیدا نو مرتضی خپل منډي وي کرے حدیث والا یعنی دغه دا پیپر پوز ډالي والا دی منکر مشرک والا کلیپ والا کلیپ والا ضرورت اختیدو یې راغلی د خبره را یاد کی تمره د زنديق اولاد ده بل ورځ تحریف د قرآن باندې قاری چې هر څومره والی ورکی ویا دلته کومه د تحریف ذکر سوی هغه په صراحت ورته وایي چې دلته دغه تحریف ذکر کړی دا وای نه د تحریف ټکی پکې نشته دا مسله دلته دا ده مکوش د مسلمانانو تخخ کارسي د مسلمانانو ته دا خلق سي دا وزد خپل کتاب یو کتاب به در تخکاره کړل دوم کتاب درې کتاب یا درته سينه ماته پخوانی دا خوسنی کتابونه دي پخوانی ما تخکاره کړ پخوانی را تخکاره کړ چې قاری سے محترم څنګه دی ورته ښکارا کو ور په بلسا بس لارته نورکه سول ما کې را بند کړه مشکل لغه مشکل صبر وکړه دغه کتاب پر پیدا کړم الله دې وکړي دا مکتبي څه بندي به دا مشکل وي خیر دوستان دا کتاب را پیدا کې دي چې الله پاک وته هدایت ورکړي زه خو خبره ورسره وکړم
وی مني در سره مرګ یې ولا ویې کوي. مني. نه دا نه مني ابي دا خو بیا هغه بند کوي وخت خرابوي دا یو زنديق ده، دا دومره زنديق ده چې ته ګوره په واضح الفاظو باندې دا وایي چې نه د فحشې نه نو څه مراد ده؟ العیاذ بالله دا بل شی ده. خو د کفر نه څه مراد ده؟ صحیح ده، په دې کې شک نشته. په عربي کې فاحشه کنزل تم فحاشه وایي، یعنی چې څوک بدې خبرې کوي، توهین کوي، دې تم په عربي کې. لیکن دلته دی اوس په صراحت سره وایي چې هغې داسې فحاشي کړې ده چې شرمګاه یې وایي له حرامو نه ساتله. بشک استغفر الله. شرمګاه بالکل د دې په کتابو کې قاري صاحب دا واضح ټول مؤمنانو ولیدل. دلته دغه اعوذ بالله تو درې زه یو بل ځای ته لاړ سم، هلته مې لکه چې دا حواله را سره ساتلې ده. بل ځای ته لاړ سم، بل ځای ته لاړ سم. الله جل وعلا دی ځکه دلته دا حوالې ما بیخي ډېرې را یو ځای کړي دي. نو مسأله دلته دا ده، مسأله دلته دا ده چې کله کله انسان اعصاب داسې دغسې دي، دوی دا خیانت ته سړی حیران پاته سي. په پیغمبر غیرت نه کوي، د پیغمبر په ناموس غیرت نه کوي، د رسول الله د زنديق زامنو. تاسې خو ځانونه د رسول الله امتیان بولیه، بلا د رسول الله در وګرځېږه. د مجوس زامنو له دغه ملایانو براءت اعلان کوي. اوس به د املا ته ویلي چې د املا کفر کړی ده، د زنديق زامنو تاسې ملا مو کفر کړی، تاسې پرتوګ راغوندئ د رسول الله دفاع. دلته دی د مازغې د انسان ورته اوټ سي. رسول الله باندې غیرت نه کوم، د رسول الله په بي غیرت نه کوم، خو خپل کتاب ته پرتوګ جوړوم. دوی رسول الله څه شي جوړوم؟ خپل امام ته پرتوګ جوړي. دوی رسول الله کله مني صلی الله علیه وسلم. که د دې کتاب کې یو قاري صاحب انوار النعمانیه کې چې موږ الله رب نه منو چې نبی محمد ده صلی الله علیه وسلم، هغه نبی نه منو چې خلیفه یې ابوبکر ده. په دې الحمدلله پیدا میکړه، الحمدلله پیدا میکړه. اکبر تاسې د ما کمره خلاصه کړي. مهرباني قاري صاحب دا کوم کتاب د مسلمانانو؟ دا مشارق انوار اليقين. معلومیږي درته؟ و قاري صاحب في اسرار امير المؤمنين، في اسرار امير المؤمنين. دغه په لایف باندې اوس داسې ریپورټونو ته په خدای قسم زور ورکړل کېدای چې ګوري دا لایف درنه بند کړی، ما سره خط یې ورسول. د رسول الله امتیان سته چې د رسول الله د بیبي په دفاع کې دا لایف درنه بند نسي. ګوري الفصل الرابع في اسرار الحسن ابن علي، فمن ذلك انه لما قدم من الكوفه جاءت نسوه. کله چې حدث انه شهید سول امهات المؤمنين راغله فقالت عائشه يا ابا دلتي نوم ګوري ډیلیټ کړی دا راځي دې ځای ته وګوریا. وای حسین فقال لها الحسن، حسن علیه السلام ورته وویل چې یو ورځ تا په کور کې موږ ګرځېدلو، بیا د تا لاس په یوې وسپنه باندې خوږ سو، نو هغه زخمي سو. الى الان نو تر اوسه پورې هغه ځای معلوم ده. نو موږ وایو یو داسې شی راویستل شین چې په هغه کې تا پیسې را جمع کړې وي من خیانه. ورته وګورئ په کنځلو پیسې را جمع کیږي؟ نه قاري صاحب په کنځلو په توهینو باندې، یا مثلا چې دوی وایي چې له دې نه مراد بل خیانت ده، بل خیانت په بل خیانت باندې پیسې را جمع کیږي؟ من ما جمعته من خیانه. تاسې د دې ترڅنګ امدغه خبر البرهان في تفسير القرآن امخ سما فخانتاهما په آیت کې سرازي الا الفاحشه ولا يقيمن الحد على فلان فيما اتت في طريق البصره. امدغه خبري په دغه ځای کې مراوړي ده. شرف الدين روي عن ابي عبد الله عليه السلام، دا امامنا روايت کوي انه قال قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح آن وقال علي ابن ابراهيم القمي 1200 کاله مخکې. دا روایت راوړی، دې تفسیر هم راوړی، تفسیر البرهان. چې کله د موږ مهدي راسي څوک به راباسي، دا د تفسیر القمي هغه اولنی تفسیر چې ما تاسې ته درښکاره کړل، اولنی تفسیر. همدا روایت تاسې وګورئ په صراحت سره وایي فخانتاهما فقال والله، ګوري قسم په الله کوي چې له دې نه مراد الا الفاحشه ولا يقيمن الحد على فلانه. حد به ورباندې جاری کوي. حد څه شي ورباندې جاری کوي؟
نعوذ بالله من ذلک په زنا باندې حد جاری کی. دا تفسیر نور الثقلین دا همدغه خبرې راوړي د مهدي راسي عائشه رضی الله عنها له قبر را باسي. نور څومره کې دی بل کتاب ته پسې وګوري مسلمانانو، بل کتاب هم پسې درته ښیم. ښه یو دقیقه دې ځای ته وګوري وګوري دا وګوري الصراط المستقیم په صراحت سره دلته د زنا ورته وایي صراط المستقیم الى مستحق التقدیم. په دې کې څه وایي مسلمانانو؟ د دې دریم جلده او د دې 155 صفحه ده. وای قالوا مخي اهل السنت والجماعت وای برأ الله في قوله عائشه رضی الله عنها الله پاک کړی ده په دې آیات کې اولئک مبرؤون مما یقولون. قلنا وای موږ ورته وایو ذلك تنزیه لنبيه عن الزنا لا لها. وای دا آیات خو د نبی علیه السلام د زنا سي نبی علیه السلام پاک ده. لا لها عائشه وای له زنا نه پاک نه ده. استغفر الله. من عن الزنا ګور دلته خو الا الفاحشه خو نه دی ویلي. دلته به څه کوي؟ له زنا نه وای رسول الله پاک ده. عائشه رضی الله عنها وای له زنا نه پاک نه ده. استغفر كما اجمع فيه المفسرون. وسورته وګوره لکه څنګه چې وای اجماع دي موږ دي مفسرونو ده. اوس دلته راځي تقیر سره کوي د دوکباز زامنو. والله کوم یا له شیګانو سره خیانت کړی وي والله که یا له اهل سنت سره خیانت وکړم چې څه شی راغلی وي د تا په کتاب کې هغه مې درته پیش کړي دي. اوس که د ما په کتاب کې راغلی وای دا خبره یې تر یو څه ځایه پورې امکان درلودل چې ویلی وای چې قاري صاحب ولا دا خو د تا په کتابونو کې د زه نه در سره منم، دا خو د تا کتابونه دي، د تا علماو یې تحقیق کړی ده. ته په ټیک ټاک کې سر راښکاره کړي ته اوس بل محقق سوې تحقیق یې کوي. هغه په ښکاره سره درته وایي چې عائشه رضی الله عنها له زنا نه پاکه نه وه. لا اله الا الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. داسې یو څوک در پکې پیدا سي چې له خپلو کتابونو انکار ونه کړي. دلته بل هغه صاحب راغلی ته هغه راپورته کړه بل هغه وکړو هغه مسلمان هم نه دی. ابو بکر رضی الله عنه د تا په کتاب صابر کری صاحب بل پرون م ډېرې دا کیسې در سره وکړي 3 سوال م در باندې وکړو یو جواب د سنه و بیا د څه ویډیو وخېجولو ایمه ولا خبرې تو کاټ کړي دي خپل ولا د خېجولي دي ته پوه شه دا ګیره د سنت ته پوه شه هغه څټ کتابونه چې ته در ویل نه کوي صاحب چیرې دا قدري په نوم چې تو ته راختلی بل پرون تو باندې 3 سوال وکړي ایوه صبر وکړه. نه یوای مسلمانانو وای ما 3 سوال در باندې کړي دي د 3 سوالو جواب نه درکړي بیا دی ویډیو خېزولې تر وخت ما چیرې ویډیو خېزولې ودرو صبر اول ویډیو راوخه نه اول ویډیو یار راته یاري ویډیو راته وخه د ټول مسلمانان یاري ویډیو دا دروغ دی یاري ثابت دغه دروغ دی یاري ثابت صبر شه اول وخت دواړه مسلمان نه اول هغه می واوریدل اول ته راځم دغه دروغ دی یاري د 4.5 مسلمانانو په مخ کې کدي را باندې ثابت کړل کمال تا ویډیو خېزول یا می تا خبرې کټ کړی وي زب په دې خپل مخ دلته د مسلمانانو په مخ کې توروم او میډیا به پرېږدم دا دروغ دی ثابت کړ زر بشک الله اکبر مال زر یو دقیقه کاری صاحب اکاؤنٹ نه ثابت کوي کاری صاحب له اکاؤنٹ نه تاسو نه چې تا خپل خګولې افغان سي تفرید از دا ویډیو راواخلي ای ویډیو راواخله اله زرک زه نور څه نه کوم دي تا غوندې دغه ویډیو به نشرو هدي الله در نوزم ډاونلوډ کوم اجازه راکړئ دلته بل موبایل ښکارا کمې ډالونډو بل موبایل ښکارا کړه بل موبایل رسشتانه اکاونټ دما خایو دقیقه که اجازه نه کینه ماذا چا سره 2 موبایل سره عمر جان لچا سره 2 موبایل سره 2 موبایل جانانه دما اکاونټ ته نه نوزه دا کیمرا یو دقیقه دا اسکرین غټ کړ اکاونټ ته نه نوزه بارک الله فیک
داسې پاس څوکه زه کومه ویډیو ده یو دقیقه ماته ودرو دی ودرئ یو دقیقه خو د عمر افغان دا د چا آیډي دی؟ عمر افغان دی ما آیډي ده دلته ورته وګوره ته په کومه آیډي کې لایف یې دا د چا دا پورته وګوره د ما آیډي ته وګوره دا اوس وګوره د عمر افغان د چا آیډي دی؟ دا د تا څوک دی؟ دا چې تا مانیټر جوړ کړی دی خو 50 نفر یو دقیقه صبر دا چې تا مانیټر جوړ کړی دی یو دقیقه ګوري مسلمانانو دا سړی راغی وای تا د ما ویډیو کټ کړي را کټ کړي ده بیا دې نشر کړي ده د ما خبرې دې لرې کړي ما ورته ویل ملکه دې ما په اکاونټ کې راته وښودله زه به دا مخ توروم او میډیا به پرېږدم دا د ما اکاونټ خو هغه خو شیر خو تا که نه هغه ویلې نه شیر کوي شیر کوي ویلې نه ای ما ولا خبرې شیر که که نه د الله بنده زه د تا غوندې د تیزن مخلوق خبرې نه نشرومه زه د تا غوندې زه د یو علمي انسان چې هغه علمي پوهه صبر وکړه خو صحیح دی صبر اوس ته صبر مو ته ونیسه صبر د دې 500 مسلمانانو په مخ کې اوس په دې خپل مخ باندې مرداري ومخسي ما دروغ وویل زه بخښنه غواړم دا چې تو مانیټر کې نه ولې دا د خیمو خبرې کاټ کو ولې دې دروغ وویل ولې دې دروغ وویل لایف خو دروغ دی ولې وویل دروغ جواب ورکړه لایف خو ته نه کنه ریکارډ خو ته نه وشو کنه ویلې مو خبرې کاټ شو مو خبرې ویلې کاټ شو فول رزلټ ویلې نه راغی مو خبرو ایمو خبرو فول فول رزلټ ویلې نه راغی او رب دې په سترګو وړون کړه چې خبرې ته غوږ هم نه نیسي دا 500 مسلمانان دي دلته دا څوک سکرین ریکارډ کړي څوک ویډیو شیر کوي څوک بل دې ټولو خو زه مسؤل نه یم تو زه په دې ګپ ماره کې ګوش نه صبر کو تو که ګپ ماره ګوش نه کړي دې لګولې سم مسلمانانو زه په دې سکرین ریکارډ باندې نه سم لګولې شیر مې کې دې پرون کما کې د ګپ زادم تو چیرې شیر نه کوي په ما دې تور لګولې ده یا دا تور وس ثابت کړه بما لس عمر افغان میډیټرانس ته دلته بیز درته ښکاره کړم لس تا تنظیم تا خو په ما تور لګولې په ما دې دروغ خري او شنور کې صبر ده مخ سکینی الله جل وعلا داسې وشرمولي الله چې څوک شرموي داسې بې شرموي لکه دا تاسې وشرمولي دروغجنو کذابینو د تاسې دغه ټول هر څه داسې په دروغ وباندې او کدام گپاره که ما که تو زدم تو چرا شیر نکدی تو حرفای خود شیر میکنی حرفای ما رو شیر نمیکنی ما خبری نه شیر کهی وزغاق سردوزی مولا وسراسه میدان تا که زه دروی غوایم زه با الله په مخ کې شرم بل وخت بیا دروغ مو وای زه بل وخت بیا دروغ مو بیا در باندې بیا رښتیا کوم ښه بیا در باندې رښتیا کوم دغه اوس خبرې بنیم دا دروغ سړي ویل او ښکارا دي نکړل دا به مو ان شاء الله عمر جان ابابیلو اعود عمر بچانو سمي پاریو ته پسې وخیزو یم دغه شی سبا ته بدام پاریو خلاص تورې تیرا دروغ جن مخلوق وس راځه مخ سره کینی وس راځه درې سوالونو کې دی یو سوال جواب دی مخ رسکینی کنه کینی دوزی مولا غواګ نیسه مخ چیرته چې در سره کین تو واتساپ نمبر کا ریاض کی گچرته نه دزنه سوال جواب راکړه چیرته خبر یو کا دوزی مولا ټیزنه چیرته باندې چیرته کی شیشه ته هم تناستی شیشه ته هم ناستی ته هم دوزماریا دیگه زه هم ناستیم مخ سره کینی نه کینی نه اوس مخ ته زه تر سره پڅ شي کېره وڅ کوم علمي سويه لري کوم علمي شخصیت د ګروپ چې تلري دا کسان د اوس د نامي وخت دا هم ځان سره راوړل صبر
صبر خلاصه که کامره دې خلاصه که په کوم ځای کې پته دې ما ملګرو ته وښیه زه دا اوس در روانېږم دا اوس قسم په خدای در روانېږم دا خو شیشه دی که نه دا خو شیشه دی واتساپ نمبر وکړه لوکیشن واچوه خلاصه کړه ځای راوښیه چې دغه ځای ته راسه ځای هله زر کوه راکړه واتساپ نمبر واتساپ څه کوې دا اوس یې ما ته وښیه کامره دې خلاص کړې زه په دغه ځای کې یم دغه ځای ته راسه هله زر کوه هله دا زه تا سره ټول د 500 کسانو سم کار نشته تاسو هم کامره دې خلاصه کړه په خبره پوهېږې که نه پوهېږې کامره دې خلاصه کړه دا اوس روانېږم په خو واتساپ واخه زما نه واتساپ واخه در نه راغلم زه به د عمر بچی نه یم چې په روس کې په خدای قسم کې دې پرېږدم خلاصه کړه هله زر کوه نعره زه واتساپ تکبیر نمبر دې و دې واتساپ زه دې واتساپ څه کومه کامره دې خلاصه کړه ته د 500 کسانو ته ولې ځان ښایي ته د ما سره ویلې کار نه لرې بیل تر بیره ما سره سپین کامره باندې ځان ښکاره کوي ته تښتي دوزې دې وویستلې چې له ما کامرې نه ده څه کوي خلاصه کړه کامره دې خلاصه کړه استغفر الله ربي واتوب الیه د 500 کسانو نه زه څه کوم تا سره کار دی تا سره دلیل کې خبرې کوم نه زه دا اوس درځم چې د مسلمانان یې وګوري دا کامره دې خلاصه کړه چې زه دغه ځای ته درسم دا مسلمانان به ګوري کدر نه ما درته زه عمر بچای نه یم زر کوم ګوره زه درته واتساپ نمبر درکوم ته لوکیشن واچه بیا دې اول بمون مړکیږو کنه واتساپ ته مارا خبر اوره اول بمون مړکیږو بیا به کری سي ته ترسيږي صحیح یعنی دزنه روایت راوړی علمي میدان کې کته شل شه دومره مهمه پرزه نه جزماره نه بل خبره ده مجبور جان وعمر جان بل خبر ما پښتانه د مناظره شروع کړه د تا ځان وهانه تنظیر وهانه توري جامع غوستل دي ماتم کول دي جلوس کول دي ټول اهل بیت وایي چې دا حرام او ناروا ده قرآن وایي حرام او ناروا ده له یو امام نه دلیل راکړه چې زنجیر ووهي سینه ووهي جلوس وکړي ماتم وکړي توري جامع اغوندي راځه پکې ورکټي شابه تکرش مجبور لك صبر وکړه نه صبر وکړه زما خبره وره مجبور ونه ما خبره وره صبر وکړه هیڅ وګړه نشه صبر وکړه خو ته غلې کینه ما خبره وره کنه لا وګړه مناظره شابه دا ستاسو جواب وایي سوال کوي کې جواب وایي خبرې نورې سوال دا چې میراث الانبیاء ثابت د قران شابه بسم الله دما محرم یاست دما دا ټول شی خبر دا ټول شی دتا ما ټول اهل سنت خبر دي صبر دا ټول میاس خبرې په غورز دي دروغ دوکه دی وای سبا ز په دې مناظره در سره کوم ولي وتختیدلې په دې سبا دي ټول مسلمانانو په مخ کې خبر ترنه دوباره صبر سبا را نغلی کنه درته ناسه مو دی الله بنده درته نه لکه ډرون در پسې ګرځم لکه ډرون داسې در پسې ګرځم ولې دومره دم تیزي صبر وکړه مجبور ټایم ولګاوه دا په خپل ټایم باندې خبره کیږي په خپل ټایم باندې خبره کوم ځا ټایم ولګاوه نه ټایم ولګاوه کاری صاحب محترم ما بل ټایم ولګاوه د کاری صاحب نن مجبور به ټایم ولګاوه د کاری صاحب نن موضوع حرام دی ګاندې ما خبرې ته وګونی سي عادي وګونی سي ټایمر ولګاوه وګ نسی اول ما پښتانه د مناظره شروع کړه د تا ځان وهانه تنظیر وهانه توري جامع غوستل دي ماتم کول دي جلوس کول دي ټول اهل بیت وایي چې دا حرام او ناروا ده قرآن وایي حرام او ناروا ده له یو امام نه دلیل راکړه چې زنجیر ووهي سینه ووهي جلوس وکړي ماتم وکړي توري جامع اغوندي راځه پکې ورکټي جواب شابه تکرش مجبور لك صبر وکړه نه صبر وکړه زما خبره وره مجبور ونه ما خبره وره صبر وکړه هیڅ وګړه نشه صبر وکړه خو ته غلې کینه ما خبره وره کنه خبره مجبور خبره وره نه خبره خو وره کنه وا خدای دې خبره پیغام چې په چارته ځي زما خبر ته اوس دلته نه لږ صبر وکړه لږ بارام سکینه زما خبره وره زما کیمرا په شریعت باندې خلاصيږي لکه تا ته ویلو چې کله شي فیولا صبر وکړه تا ته ویلو چې کله شي فیولا وټه وراوه زه ته کیمرا خلاصوم زه ته بالکل خلاصوم وټه ونی راوړم مناظره ته خلاص کړه او تا لږ صبر وکړه نو اوس وټه ونی مثلا ورسته تعالی ته دی راځي چې کیمرا وټه او طالب او از مناظره چې زه ته تاسو سره مناظره ما سره وټه کاغه بس لږ صبر وکړه اوس ما خبره کړه زما خبره وره دا څنګه دا ټوپ موبایل بل ته دا غز دا دا غز در میدان خلک صبر وکړه دا خبره ما خبره ته فریدا مړه تاسو ساجه باخله کی علي جان دلیل تاسو
زما خبره واوره محرم په باره کې مړه شفیع الله خبره واوره سړیا ولا اوري وسه شروع علي ګورم خبره واوره کنه مجبوره خبره د محرم په باره کې سوالونه درنه په حدیث باندې دلیل زه درنه جواب در کوم خو خبره خو واوره کنه ما جواب کوم خبره نور کړی دا ټولو نه اول خبره ده کری شفیع الله صحابه خبره ده چې محرم موضوع د بدعت د لاندې راځي دا خو ته منې کنه چې محرم موضوع بدعت دی کنه دی محرم کې چې مونږ کوم څه کوو غا بدعت دی کنه دی ته ما سره فعلا صبر وکړه نه صبر وکړه زما فعلا خبره واوره تا خبره ما واوره زما خبره اوس واوره زما خبره واوره مین د محرم کې فرض کا ماتم کول مثلا صحیح شو دا حرام دی او کنه دی حرام دا راځي د بدعت پلان دی چې دا بدعت دی کنه دا ټول نه اول ته ما سره د بدعت تعریف وکړه چې بدعت تعریف څه دی بیا به راځو چې بدعت حواله سره پیغمبر اکرم څه ویلي دي بیا به هغې نه پس راځو چې اسلام کې بدعتونو آغاز څنګه شوی ده او کوم بدعتونه راغلي دي چې اول کوم بدعت راغلی ده دویم کوم بدعت راغلی ده دریم کوم بدعت راغلی ده صحیح شو بیا به هغې نه پس لږ صبر وکړه نه ځان به نه خلاص کړې یو منټ شفیع الله زه درنه سوال کوم زما دعوه اول محرم نه ده اول تراویح ده محرم نه ده تراویح د ستاسو بدعت ده نه علي په دې کې ته بدعت کو تعریف نه په دې کې ته مشکل څه مشکل دي ته دما سوال جواب څه نشي درلې ته مشکل ده دا ته ماته وایه دا هغه خلق دي چې خپل بازار ته زیاده لپاره دغه کمزوري خلق ګسټینګ ته هوته ناشتي او بل ځای ته شاباشي صبر علي ته دې مې ما څه دوی د کې وخت راکې څه دوی راکې زه څه دوی کړي ته وایي چې مې اکبر کړم دوه خیر دې کړي څه وخت زه صرف دوی خبرې کوم علي د تاسو خپل دعوه وکړم 10 ثانیې وخت راکړه زه خپل دعوه بیان کړم دی خو ته 10 ثانیې بس نو لږ صبر وکړه 5 دقیقې دیتا ورکړه 5 دقیقې ماته راکړه چې خپل دعوه پیش کوم خپل دعوه پیش کړم نه باندې نه پس خبرې کوم سوال جواب راکړه سوال جواب راکړه اواز باندې جواب واخله سوال زه کوم راکړه جواب راکړه نه سوال کړه سوال زه کوم جواب راکړه نه سوال زه کوم جواب راکړه نه علي د سوال کړه سوال زه کوم جواب راکړه او خو مجبور ته مو کړه چې د سوال سوال زه کوم جواب راکړه غداری په دا نه کوو غداری نه عام خلق مسلمانانو ته دا خبره معلومه ده د ټولو مسلمانانو ته چې دغه لس ورځې د محرم نه راواخله تر اوسه پورې زه د ټولو خلکو ته ما ویلي چې یو هغه یو اخوان صاحب دی دا ټول مکمل دا سره را یو ځای سي ماتم کول حرام ده ځان وهنه حرام ده جلوس کول حرام دي توري جامع اغوستل حرام دي قرآن وای رسول الله وای اهل بیت وای دا دی ما دعوه سوه لعلی جان نمی اول سوال ده یو دقیقه وغواړي دوه خو د سوال جواب براکه کوم امام درته ویلي سي زنجیر وها کوم امام درته ویلي ماتم وکړه کوم امام درته ویلي سینه وها کوم امام درته ویلي جلوس وکړه کوم امام درته ویلي توري جامع واغوند دي مصیبت په ورځ باندې مهرباني وکړه قاری صاحب بس خلاص دي او زما سوال او زما خبره صبر وکړه مجبور نه مجبور صبر وکړه زما جواب زما خبره وره نه زما خبره وره مجبور دي جواب ما خبره کنه او دي جواب درسره علي ګور څه لکه نه ما ته وایي غلطي دي جواب لري کنه زما جواب لري کنه نه دي جواب ستاسو سره مانا سینسانی خو خبره بل پله نه کنه کته اوس بل پله دی بل پله نه دا خبره زما خبره خو وره کنه دې جواب ولري کنه اوس په دې محرم باندې تاسو جواب نشته یعنی تاسو څنګه عالمان یې بیا او محرم باندې ما سره جواب شته خو دې سوال کوم زه چلندر کوم نو زه چلندر اخیری چانس پرګدا زه خبره کوم تاسو زه مجبور خبره کوم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة دغه امغه کس وای دی الله نو به ما ته نه اخلي په ما بدلږي ورسي مې مکمله ویډیو درته شوی دی الله دی ناره تکبیر دی الله اکبر اواز به وینه کې لمه سره په مناظره په الله قسم ورسي دی ما دی اکاونټ نه نمزي هغه ویډیو مې درته نشر کړی مال علي جان دی والله اکبر اجازه ترکي وای دی الله اکبر اجازه درته نست کلی سه محترم ما نه کولو خود چې کله تلاوت ته وای غونانه ولو کنه تا د قرآن آیات شروع کړل د وای غونانه ولو ما ځکه کته کړل او بل ته چې کوم سوال ته وکړو د محرم باره کې ولی جواب در نه کوي
ولې نه ورکوي ته چې هغه تیرو خبر ځه نن کري صاحب د ما په لایف کې ناست دی بله جدوي چې په خلاصه کمره راځم ته اوس ګوره کري صاحب دغه د سټوډیو دته خلاصه کړله په خلاصه کمره دته ناست دی دا ګز دا میدان کوم سوال والله مجبور جان په خدای قسم مجبور جان د تاسو خاطر سينو وای د مسلمانانو والله ډوډۍ می پرې خودله او الله قسم ماشومان می په ډوډۍ باندې ناس ور پرې می په مال بیا به داخله وایي سي داسې مسله ده داسې رالم ګوري کامره د سټوډیو می ټوله بند ده کمپیوټران ټول بند دي مالاجي به د سړی په لاس باندې راغله راځه کلی غیرت پکې پیدا سو کلی ایمان پکې پیدا سو دا ټول عمر خپل عوامو ته داسې دوکه ورکوي ټول عمر خپل عوامو ته په داسې شکل دوکه ورکوي د پلانې کار وکړو پلانې نه شروع سوالي بیریږي ولې ډاریږي چیلنج می درته علي جانه تر بل کار محرم پوری د دې مجبور د دې عمر جان جوابونه په الله قسم کور کړی داسې مسلمانان درته ورو د خپل عام او شیوت لا ولا کور کړی د خپل تخت ما علي جان ز ډیر د خپل عوامو ته دوکه ور کړی یو ځای بل ځای د تا خو د چپ د بغاری دی نه دی د بغاری دغه باندې د همیشه ځان را نخلص کړی ده لیکن دا دی هغه مسلمانانو ته هغه پلیته چیرې مخکارس وسی د خپل جما د عام او شیوت ته خو ودیږي د عام او شیوت د تاسو هغه ګاندي وس ګوري مجبور جان تاسو دې خبرې ته پام ده ما سوال وکړه ته دولس امامانو پیروي کوي ته د اهل بیتو پیروي کوي نرغوندې به دې ویلو چې قاري چوپ سه امام علي داسې وایي امام حسن داسې وایي امام حسین داسې وایي پلانی کتاب می داسې وایي پلانی حدیث می داسې وایي نرغوندې به دې دا کار شروع ولې ولا راځه پلانی ځای ته بلاړ شو پلانی ځای ته پلانی مناظره کې یو خبره پاتې سه پریوس دا خلک ټول روان دي پریوس نه زه به نوی اپډیټ در پکې راولم که دې رب رضا نوي موضوعګان به در باندې جوابوم ان شاء الله که دې رب العالمین جل وعلا رضا خبرې ته به غوږ نیسې سبا هم زه درته ناست یم راځه ما په خپرونه کې هېڅوک بل لا راپورته کړم یو کس به همدا مجبور او دا عمر جان به راولو والله که خبره م وکړم سبا مې همدا خبره ده درته محرم ځان وهنه زنځیر وهنه سینه وهنه حرام جامې تورې اغوستل حرام مخ وهل ویښتان به برول ښځو ته مو موږ ور زده کړي برګ غومبر دا حرام ټول امامان اهل بیت وایي زه یو روایت غواړم زه نور د میډیا پرېږدم یو روایت چې امام دی ویلي زنځیر ووهئ سینه ووهئ مخ ووهئ ویښتان وش کوئ جلوس وکړئ ماتم وکړئ ذوالجناح ته سجدې وکړئ مدد ترېنه وغواړئ یو روایت بل زه نوره مناظره دي تا ته در پاتې دا دي ته دا د میډیا او دا د تا هغه صاحبان یو روایت دا دی علی حیدر دی بچی چیلنج ده درته دا دی عمر فاروق دی بچی چیلنج ده درته سبا ته ټولو اغاګانو ته دی تاسې چیلنج ده نن مې 3 ساعته وخت در کړی اوس یو روایت راته راوړئ یو رامنوړل لیکن سبا د 400 مسلمانان سبا دی ما بیا د خپرونه ده یو روایت جنې غواړم څنګه مو ځانو ته زور ورکړی یو په دې میاشت کې څنګه چاقوګانو له ذوالجناح نه مو مدد غوښتل چراغ کوش و پلانی کوش و یو روایت خو موږ ته راوړي د عام او شیوه ته بیا هم ښکاره کړي سو الله دا دی موږ دلیل ده یو روایت له 12 امامانو چې د تاسې په مبانیو باندې صحیح روایت د تاسې په مبانیو له خپل کتاب یې راته راوړئ کاري صاحب محترم ګورئ د پرون ډېرې ګوزونه ویشتل چې کاري صاحب مناظرې ته تیارېږي نه او هغه دی او دغه دی بیا ما تاسو چې خبره وشوله بیا ما درته وویل چې ګوره کمره به ته خلاصوي بیا باسي و چې بیا دلته ناست و چې راوختلو ګوره ما څو ځلې دنه پوښتنه وکړه چې ګوره کمره خلاصه کړه بیا ته مخ ته خبرې وکړه زه تا بیخي پېژنم چې ته د چا په نوم راځې کمره خلاصه کړه کاري صاحب کمره خلاصه کړې دی چې ته رښته څه دغسې تکړه وي کمره خلاصه کړه کمره یې خلاصه نه کړه کاري صاحب دا یوه غلطي ده ټولو کسانو ته وایم دویمه غلطي دی دلته کېنستلو همغه مخکې چې دی تنه تښتېدلی و همغه خبرې کیسې بیا دلته راوړل یعنې دی نه غواړي چې د تا جواب وایي تا ډېر اسانه پوښتنه ترنه وکړله چې په محرم کې تاسې ولې ځنونه وایي د دې ما ته یو دلایل یم راوړه یا د حدیث نه یا د قرآن نه دا یې رانه وړلو د بار دغه غوښتنه کوله چې ما زه سوال کوم دا ډېره غلطه شوه یعنې د ده مجبور جان عمر جان ته هغه ویډیو چالو کړه چې دی تښتېدل